دا کم خلک چې په مشکلاتو کې راګیر دي او غمونو او پریشانو کې راګیر دي او د حل لار ورته نه ده معلومه، کورنۍ مشکلاتو او پریشانو کې راګیر دي یا په مالی مشکلاتو کې راګیر دي یا د دشمنانو مخالفینو د طرف نه په مشکلاتو او پریشانیو کې راګیر دي او د حل لار ورته نه ده معلومه. د دې په باره کې په حدیث کې یو وظیفه راغلی ده، یو دعا او یو څه کلمات راغلي دي. هغه کلماتو سره الله رب العالمین موږ او ستاسو پریشانۍ او مشکلات ختموي. حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یقول عند الكرب، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د مصیبت په وخت کې دا کلمات ویل چې لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم. دا کلمات چې څوک په یقین سره وایي الله رب العالمین به دا پریشانۍ ختم کړي، دا غمونه او مشکلات به ورته الله په خوشحالو بدل کړي. او د دې اذکارو د دې کلماتو څه تعداد نشته دی، څومره چې ډېر ویلی شئ او د دې لپاره څه خاص وخت هم نه دی چې په هغه وخت کې به ویئ. هر ټیم کې او په هر وخت کې او هر څومره کرته چې ویلی شئ او درته وخت میلاویږي دا ویئ. عام یو ذکر هم دی، دا بهترین کلمات دي او زموږ او ستاسو عقیده دا ده چې کوم کلمات او کوم اذکار او کومې دعاګانې د څه دپاره موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي، په هغې سره الله پاک زموږ هغه مشکل ختموي او الله پاک زموږ نه هغه پریشاني رفع کوي او پورته کوي.